مور جانې ستا په جدایي راته جهان شو بدل ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل د والدینو حقوق ماته مې ځان شو بدل مور جانې ستا په جدایي راته جهان. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د والدینو د حقوقو خپرونو ته. ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د مور او پلار حقوق. قدرمنو اوریدونکو، کوم حق او هدایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت له طرفه دنیا ته له ځان سره راوړی دی، په هغې کې تر ټولو اول شی د ایمان او توحید دعوت و. بیا کومو خلکو به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعوت قبلول، هغوی ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د عملی زندگی تیرولو لپاره هدایات او لارښوونې ورکولې. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا هدایات او دا لارښوونې په بنیادي توګه په دوه برخو ویشلی شو. یوه هغه برخه چې پر بندګانو باندې د الله رب العزت له حقوقو سره تړاو لري، چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لارښوونه کړې چې پر بندګانو باندې د الله رب العزت څه حقوق دي او په دې هکله د دوی فرائض کوم دي او د حقوقو او فرائضو د ادا کولو لپاره هغوی ته څه کول پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د لارښوونې دویمه برخه هغه ده چې د بندګانو له حقوقو سره تړاو لري، چې په هغې کې ښوول شوي دي چې پر بندګانو باندې د نورو بندګانو او عام مخلوق څه حقوق دي، او کله چې په دې دنیا کې د یو انسان له بل انسان یا مخلوق سره کار او معامله منځته راځي، نو ده ته له هغه سره څنګه چلند او څنګه رفتار کول مناسب دي، او په دې هکله د الله رب العزت حکمونه څه دي. د بندګانو د حقوقو مسئله په دې وجه ډیره اهمه او د فکر وړ ده چې کله په دې کې تقصیر او کوتاهي وشي، یعنی چې یو بنده حق ضایع شي یا پرې ظلم زیاتی وشي، نو د هغې د بخښنې او معافي معامله الله تعالی چې رحیم او کریم دی په خپل لاس کې نه ده نیولې، بلکې د هغې صورت دا دی چې یا خو په دې دنیا کې د هغه بنده حق ادا کړی شي او یا له هغه څخه بخښنه ترلاسه کړی شي. که له دې دواړو څخه یوه خبره هم دلته ترسره نه شوه، نو په آخرت کې به هرومرو د هغې بدل او عوض ورکول کیږي، او دا به ډیره زیاته ګرانه پریوزي، یا به په حساب کې په آخرت کې د سخت عذاب زغمل مخې ته راشي، لکه څنګه چې په قرآن او حدیث کې په تفسیر سره ذکر دي. او د بندګانو په حقوقو کې تر ټولو اهمه معامله د والدینو او د مورو پلارو د حقوقو معامله ده، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خپل تعلیم او هدایت و لارښوونه کې د ایمان د برخې درجه ورکړې ده. قرآن کریم چې د الله رب العزت له طرفه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا د هدایت صحیفه ده. په قرآن کریم کې د مور و پلار د حقوقو ذکر د الله رب العزت د توحید او له عبادت سره یو ځای ذکر شوی، چې په کم ځای کې الله رب العزت د خپل توحید او وحدانیت ذکر کوي، ورپسې د مور او پلار حقوق ذکر کوي. تاسو ګورئ الله د بني اسرائیل په صورت کې فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا، یعنی ستاسو د رب قطعی حکم دی چې صرف د هغه عبادت وکړئ او د مور و پلار سره ښه چلند او د هغوی خدمت وکړئ.
او بل ځای په سورة لقمان کې د مور او پلار د حقوقو په بیانولو کې تر دې فرمایلی دي که بل فرض د یو سړي مور او پلار کافر او مشرک وي او اولاد هم د کفر او شرک منلو ته مجبور کړي نو په اولاد لازم دی چې د هغوی په وینا کفر او شرک اختیار نه کړي لیکن په دنیا کې د هغوی خدمت او له هغوی سره ښه چلند بیا هم نه سپموي لکه چې الله فرمایي وان جاهداک على ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور و پلار د حقوقو او د هغوی په باب د اولاد د فرائضو په اړه فرمایلی دي هغه په اصل کې د قرآن مجید د همدې آیتونو تشریح او تفسیر دی په یو حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رضا د والد په رضا کې ده او د الله نارضایي د والد په نارضایي کې ده له دې نه معلومه شوه چې څوک غواړي خپل مالک او مولا راضي کړي خپل پروردګار راضي کړي هغه د خپل مور و پلار راضي او خوښ وساتي د الله رب العزت د رضا د ترلاسه کولو لپاره د مور و پلار رضا غوښتل شرط دی او د مور و پلار د نارضاتیا نتیجه د الله رب العزت نارضاتیا ده لهذا څوک چې خپل مور و پلار ناراضه کړي هغه به د الله له رضا څخه بې برخې پاتې شي په دې حدیث کې خو د والد لفظ راغلی او په نورو حدیثونو کې د مور مرتبه تر پلار زیاته ښوول شوې ده چې په راتلونکو خپرونو کې به انشاءالله تاسې واورئ د مور و پلار د خدمت او فرمانبرداري برکتونه الله تعالی په دې دنیا کې هم ورکوي له حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمیل الله تعالی د مور و پلار د خدمت فرمانبرداري او ښه چلند په وجه د انسان عمر ورزیاتوي همدارنګه د مور و پلار نافرماني او مور و پلار ته تکلیف ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم سخته او لویه ګناه معرفي کړې ده کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د کبیره ګناهونو په اړه پوښتنه کیږي چې هغه کوم یوې دي نو رسول الله ورته فرمایي له الله تعالی سره شریک نیول د مور و پلار نافرمانی کول هغوی ته تکلیف ورکول د یو بنده ناحقه وجل او په دروغو شاهدي ورکول د مور و پلار چې کومې نیکیانې دي او هغوی چې د خپل اولاد په پالنه کې کوم تکلیفونه او سختي زغملی دي هغه معلومې او ښکاره دي که له دې سره سره یو بدبخته انسان د هغوی حقوق نه ادا کوي او خپل مور و پلار ته تکلیف ورکوي هغه په حقیقت کې د ایمان له حقیقي دولت څخه محروم دی په اوسنۍ زمانه کې چې غربي تهذیب او تمدن د ژوندانه نظام ټوک ټوک کړی زموږ ژوند یې تباه کړی دی او د اسلامي قدرونو پایمال کول روان دي نن د مور و پلار د حقوقو د ضایع کولو حتی هغوی ته د تکلیف رسولو داسې دردونکې پیښې هره ورځ مخې ته راځي او موږ په خپلو غوږونو اورو چې په اورېدلو سره د بدن ویښتان زیږیږي او په انسان باندې د الله رب العزت د عذاب ویره پرېوځي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په خپل ژوند کې ډیر په مینه او ډیر په اخلاص سره د خپل مور و پلار خدمت وکړو چې الله رب العزت موږ ته د دنیا عزت هم راکړي او د آخرت عزت هم الله فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا او ستا رب حکم کړی دی چې له هغه نه پرته د هیچا عبادت مه کوئ او له خپل مور و پلار سره ښه رویه کوئ که له هغو نه یو ستاسو سره بوډاوالي ته ورسیږي نو هغوی ته هیڅکله اوف هم مه وایاست او مه هغوی رټئ او له هغوی سره ښه په ادب خبرې کوئ او د هغوی په وړاندې د مهرباني او عاجزي وزرونه ټیټوئ او دا دعا کوئ چې ای زما پروردګاره په دوی دواړو رحمت وکړه لکه څنګه چې دوی په وړکتوب او په ماشومتوب کې زما پالنه او روزنه وکړه
او یوازې په دې ظاهري عاجزي او درناوي بسنه مه کوه، په زړه کې د هغوی د ادب او اطاعت نیت ساته، ځکه چې ستاسو رب ستاسو له زړونو څخه ښه خبر دی. که تاسو نیکان واست نو هغه د توبو کوونکو خطاګانې ورمعاف کوي او الله رب العزت به ستاسو ګناهونه معاف کوي. په دې مبارک آیت کې الله جل جلاله اول دا حکم وفرمایه چې له هغه نه پرته د بل چا عبادت مه کوئ. د انبیاو علیهم الصلاة والسلام د شریعتونو تر ټولو ستر حکم همدغه دی او د همدغه حکم د عملي کولو لپاره الله تعالی ټول انبیا او رسولان راولیږل او کتابونه او صحیفې نازلې کړي. د الله تعالی په یووالي عقیده لرل او یوازې د هغه عبادت کول او هیڅ یو شی د هغه په ذات او صفات کې او د هغه په تعظیم او عبادت کې نه شریکول د لوی خدای تر ټولو ستر حکم دی. دویم الله دا وفرمایل چې له مور و پلار سره ښه سلوک کوئ. الله رب العزت خالق دی، هغه ټولو ته وجود بخښلی دی. د هغه عبادت او شکر ویستل په هر حالت کې لازم او فرض دي، خو له دې امله چې هغه انسانانو ته د وجود بخښلو ذریعه د هغوی مور و پلار ګرځولی دي او مور و پلار د اولاد په پالنه کې ډیر زیات تکلیف او زحمت تیروي. ځکه نو الله تعالی د خپل عبادت له حکم سره یو ځای له مور و پلار سره د احسان کولو حکم هم وفرمایل چې په قرآن مجید کې ځای په ځای ذکر دي. وقضا ربک الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. همدارنګه الله فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او هغه وخت په یاد کړه چې موږ له بني اسرائیلو څخه قول او اقرار واخیست چې له الله تعالی پرته د بل چا عبادت مه کوئ او د مور و پلار په ښه توګه خدمت وکړئ. همدارنګه الله په سورة نساء کې فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. او تاسو د الله تعالی عبادت اختیار کړئ او له هغه سره څه شی مه شریکوئ او له مور و پلار سره ښه چلند او ښه اخلاق کوئ. همدارنګه الله رب العزت په سورة انعام کې فرمایي قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. تاسو فرمایي چې راشئ زه تاسو ته هغه شیان ولولم چې ستاسو رب پر تاسو حرام کړي دي. هغه دا دي چې له الله تعالی سره څه شی شریک مه ګرځوئ او له مور و پلار سره احسان کوئ. نو په هر ځای کې الله رب العزت د خپل عبادت نه وروسته د مور و پلار احسان او د مور و پلار نیکی ذکر کوي چې کله تاسو د الله رب العزت په وحدانیت باندې معتقد ګرځئ هغه ته د بندګي سرونه ښکته کوئ نو له هغې نه وروسته تاسو د خپل مور و پلار سره ښه آداب ښه اخلاق او ښه چلند کوئ. که چا په دنیا کې د خپل مور و پلار قدر او عزت وساته الله عزت ورکه نو الله رب العزت به هم په دنیا کې د عزتمن کوي او هم په آخرت کې او همدارنګه به د دې اولاد د دې عزت په دنیا کې کوي. او که چا د مور و پلار د اوامرو نه او د هغو د ویناو نه سرغړونه وکړه مور و پلار ته تکلیف ورکړه داسې انسان به په دنیا کې هم ذلیلوي په آخرت کې به هم ذلیلوي. څنګه رویه او چلند چې دې خپل مور و پلار سره کړی همدارنګه رویه او چلند به د دې اولاد دې پلار سره کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په ډیره مینه سره ډیر په اخلاص سره د خپل مور و پلار خدمت وکړو ځکه عزت د دنیا او د آخرت په همدې کې دی. په همدې هکله به نورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته مور جانې ستا په جدایي راته جهان شو بدل ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل مور جانې ستا په جدایي راته جهان شو بدل ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په تیر شوي آیت کې الله رب العزت له مور و پلار سره د ښه چلند حکم وکړ او ورسره یې د هغوی د درناوي او عزت کولو په هکله څو نصیحتونه وفرمایل. اول کله چې مور و پلار دواړه یا په دواړو کې یو بوډا شي نو هغوی ته تاسو اوف هم ووایئ
الله ویلې چې فلا تقل لهما اف. مقصد دا دی چې هیڅ داسې خبره دوی ته په مخ کې له خولې مه وباسئ چې په هغې سره د هغوی په درناوي او عزت کې نقصان راځي یا په هغې سره د هغوی زړونو ته تکلیف رسیږي. نو داسې کلمه هیڅ کله د خپل مور و پلار په مخه کې مه وایئ. الله رب العزت د اف کلمه د مثال په توګه ویلي. حضرت حسن رحمه الله فرمایي که د الله په علم کې مور و پلار ته د تکلیف رسولو کومه بله کلمه د اوف تر کلمې ښکته وی نو الله تعالی به هغه هم ضرور حرامه ګرځولی وی. د مور و پلار تعظیم او د هغو تکریم او د هغوی فرمانبرداري د تل لپاره واجب ده، که بوډا وي او که ځوان، لکه څنګه چې د آیتونو او حدیثونو له عموم څخه څرګندیږي. لیکن د بوډاوالي یادونه یې په خاصه توګه ځکه وکړه چې دې عمر ته په رسېدلو سره د مور و پلار بدني طاقتونه کمزوري کیږي او هغوی ته ناروغۍ پیښیږي او د هغوی د ځایګي پاکوالي او صفایي د اولاد په غاړه ولیږي. د خیرونو او ناپاکو جامو وینځل مخې ته راځي چې په طبیعت باندې بوج راوړي او د زړه په تنګېدلو سره له ژبې څخه کاږه الفاظ راوځي. په دې وخت کې له صبر او زغم څخه کار اخیستل او د مور و پلار زړه خوښ ساتل او له تکلیف ورکوونکې معمولي خبرو څخه هم ځان ساتل ډیر لوی سعادت دی، خو په دې کې ډیر خلک ناکامیږي. الله رب العزت دې موږ کامیاب لري چې د خپل مور و پلار عزت وکړو لکه څنګه چې مور و پلار زموږ عزت کړی دی. حضرت مجاهد رحمه الله فرمایي کله چې ته د مور او پلار له جامو او بدن څخه پلیتي او ګندګي پاکوي نو په دې وخت کې اوف هم مه وایه، لکه څنګه چې هغوی کله چې ته ماشوم وې ستا د جامو نه او ستا د بدن نه پلیتي او ګندګي لرې کولې او هغوی اوف هم نه ویل. د اوف ویلو له ممانعت څخه وروسته دا وفرمیل چې هغوی مه رټه. رټل تر اوف ویلو هم ډیر بد دی. کله چې اوف ویل منع دی نو رټل روا کیدی شي، خو بیا یې هم د واضح او ښکاره بیانولو لپاره په خاصه توګه له رټلو څخه په ښکاره او صریحو الفاظو کې ممانعت وفرمایه. نو الله ویلې چې ولا تنهرهما. دویم الله دا وفرمیل چې وقل لهما قولا کریما، یعنی له مور او پلار سره په ښه ادب خبرې کوئ، ښه خبرې کوئ، په لهجه کې د نرمي او په الفاظو کې د عزت او درناوي خیال ساتئ. دا ټول په قولا کریما کې داخل دي. حضرت زهیر بن محمد رحمه الله د قولا کریما په تفسیر کې فرمایلی اذا دعواک فقل لبیکما وسعدیکما، یعنی کله چې مور و پلار تاسو وغواړي نو تاسو ووایئ چې حاضر یم او د امر سرته رسولو ته تیار یم. حضرت قتاده رحمه الله د قولا کریما په تفسیر کې فرمایي قولا لینا وسهلا، چې په نرمه لهجه او ښه طریقه ورسره خبرې کوي. حضرت سعید بن مسیب رحمه الله فرمایي چې په بیه اخیستل شوی خطاکار غلام چې بادار هم ډیر سختون مزاجه وي، په کم ډول چې دغه غلام د خپل بادار سره خبرې کوي، کله چې په همدغه ډول له مور و پلار سره خبرې وشي نو په قولا کریما باندې به بیا عمل وشي. دریم ارشاد الله په دې آیت کې دا وفرمایل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، یعنی د مور او پلار په مخ کې په ډیر شفقت او عاجزي سره ټیټ سر اوسېدل. د دې په تفسیر کې حضرت عروه رحمه الله فرمایي چې ته د هغوی په وړاندې داسې چلند اختیار کړه چې د هغوی د زړونو چې څه خواهش وي په هغې کې ستا له لورې کوم فرق رانشي. او حضرت عطا بن رباح رحمه الله د دې په تفسیر کې فرمایي چې له مور و پلار سره د خبرو اترو په مهال لاس ښکته او پورته مه کوه لکه څنګه چې له همزولو سره د خبرو کولو په وخت کې کیږي. او حضرت زهیر بن محمد رحمه الله د دې په تفسیر کې فرمایي چې کله مور و پلار تا ته شکنځلې وکړي او ردې بدې ووایي نو ته په ځواب کې دا ووایه چې الله تعالی دې پر تاسو رحم وکړي. د مور و پلار جواب مه وایه. څلورم نصیحت الله دا وفرمیل چې د مور و پلار لپاره همیشه دا دعا کوئ رب ارحمهما کما ربیاني صغیره، ای زما پروردګاره په دوی دواړو رحم وکړه لکه څنګه چې دوی د ماشومتوب په وخت کې زما پالنه او روزنه وکړه. خبره دا ده کله چې اولاد محتاج و بلکل ناپوهه او بې زوره و هغه وخت مور و پلار د هر ډول تکلیفونو، غمونو، پریشانیو او سختیو په زغملو سره د اولاد پالنه وکړه. اوس 50-60 کاله وروسته خبره برعکس شوه
چې مور و پلار د خرڅ او خدمت محتاج دي او اولاد ګټونکی د رکو کور او کاروبار لرونکی دی. اولاد ته پکار دی چې د مور و پلار له خدمت نه ستومانه نشي او په هغوی باندې له مصرف کولو څخه زړه تنګ نه کړي. په خلاص زړه په مال او ځان سره د هغوی خدمت وکړي او خپل د ماشومتوب وخت رایاد کړي او کوم تکلیفونه چې مور و پلار په هغه وخت کې تیر کړي دي هغه خپلې مخې ته کیدي او د الله په دربار کې د عرض وکړي چې ای زما ربه په دوی ورحمیږه لکه څنګه چې دوی زه په ماشومتوب کې وپاللم او وروزلم. علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې یو سړي خپله مور په خپله شا بار کړې وه او طواف یې ورباندې کوه. هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې آیا ما په دغه ډول خدمت کولو سره د خپل مور حق ادا که؟ رسول الله ورته وفرمیل چې د یوې سا حق هم ادا نشو. د مور و پلار دومره حق دی. امام بخاری رحمه الله په ادب مفرد کې لیکي چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په یو کور کې اوسېده او د هغه مور ځان ته په بل کور کې اوسېده. کله به چې ابو هریره له خپل کور نه کوم ځای ته تلل غوښتل نو د خپلې مور په دروازه کې به درېده او ویل به یې السلام علیک یا ام طه ورحمت الله وبرکاته. ای مورکۍ پر تا دې سلام وي او پر تا دې د الله تعالی رحمتونه او برکتونه وي. هغې به په ځواب کې فرمایل وعلیک یا بنی زما زویکیه پر تا دې هم سلام او د الله تعالی رحمتونه او برکتونه وي. وروسته به ابو هریره فرمایل رحمک الله کما ربیتنی صغیره پر تا دې الله تعالی رحم وکړي لکه څنګه چې تا زه له ماشومتوب نه وپاللم. هغې به په ځواب کې وفرمیل رحمک الله کما بررتنی کبیره الله تعالی دې پر تا هم رحم وکړي لکه څنګه چې تا په بوډاوالي کې زما سره ښه چلند وکړ. که د مور و پلار په درناوي او احترام کې کله کومه کوتاهي رامنځته شي نو فورا دې له هغوی نه په بخښلو غوښتلو سره هغوی راضي کړي او الله تعالی څخه دې هم بخښنه وغواړي. ربکم اعلم بما نفوسکم تفسیر در منصور د ربکم اعلم بما نفوسکم په تفسیر کې له سعید بن جبیر رحمه الله څخه نقل کړي دي چې کله د اولاد له لورې د مور و پلار په حق کې د غفلت په وجه کوتاهي وشي او په زړه کې فرمانبرداره وي نو الله د توبه کوونکو بخښونکی دی. یعنی کله کله مور و پلار په حق کې څه کوتاهي وکړي خو په زړه کې د مور و پلار احترام لري نو توبه دې وباسي. هیله ده چې الله رب العزت به دې ته بخښنه وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د خپل مور و پلار د خدمت توفیق راکړي چې په ډیر مینه او په خلاصه سینه د مور و پلار عزت وکړو چې زموږ اولاد هم زموږ همداسې عزت وکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. زما د سوال د قبلېدلو کعبه ونړېده زما د ژوند د امیدونو ټول کاروان شو بدل. ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل. ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل. مور جانې ستا په جدایي راته جهان شو بدل. ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل. ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل. زه احمد شاه چې کور ته لاشم او ته نه یې پکې زه احمد شاه چې کور ته لاشم او ته نه یې پکې قسم دی دا محسوسوم چې مې ایمان شو بدل. ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل. احمد شاه جنګ نه دی مسعوده ملامت نه دی. احمد شاه جنګ نه دی مسعوده ملامت نه دی. که یې په ډېره ژړا شکل او چشمان شو بدل. ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل.
اے مہربانی مورے ماتا مزار شو بدل مور جانے ستا پا جدائی راتا جہان شو بدل اے مہربانی مورے ماتا مزار شو بدل اے مہربانی مورے ماتا مزار شو بدل اے مہربانی مورے ماتا مزار شو بدل اے مہربانی مورے